الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت انسان پیدا کړی دی او هغه انسان پرورش الله رب العزت ډیر په خسته انداز کې کړی دی. بېشکه دا خبره کې شک نشته چې انسان ډیر په ګنده ځای کې پیدا شوی دی، خو الله رب العزت د انسان حفاظت د خوله د ګنده خوراک نه ساتلې ده، د خېټه د ګنده څیزونو نه ساتلې ده. کدی د تیرو کې پروت دی، خو رب العالمین دته صفا خوراک ورکوي چې دې دنیا تم راشي نو دته صفا خوراک میلاوي، اعلی خوراک پته میلاویږي. که سوچ دې خبره ته وکړي چې رب العالمین د دومره تیرو کې پرورش کې په پیدایش کې د خوله د ګنده څیزونو نه ساتلې ده، د هغې باوجود چې دې دنیا ته راشي نو دی به بیا هم د ځان د حرامو نه ساتي. که هغه حرام خوري وي، حرام د مال د چا خوړل وي، یا د چا مال په رشوت سره خوړل وي، یا د چا نه مال په سود کې اخیستل وي، سود په لحاظ سره اخیستل خوړل وي، یا پردې حق وال وي. غرض که هر څنګه حرام مال وي، یا د چا نه غلا کول وي، یا ډاکه کول وي، د هر رنګ مال الله رب العزت په انسان باندې حرام کړی چې ته به د خولې ته نه چې د خولې نه به دا نوړی نه کته کړي. قرآن کریم کې راغلی دی: ان الذين ياكلون اموال اليتامى، بېشکه هغه خلک چې څوک د یتیمانانو مال خوري ظلما په ظلم سره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، بېشکه دا خلک خپلو خېټو ته اورونه اچوي، دا خلق خپل خېټې ته د جهنم اور اچوي. یاد ساتئ الله رب العزت د طرفه هغې سړي ته اعلان جنگ دی چې کوم سړی سود خوري. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو د الله نه ویریږئ، وذروا ما بقي من الربا، چې د سود څه معاملات وي یا څه وي هغه څه پرېږدئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو مؤمنان. د سود حرمت راغی، الله رب العزت وی چې بس حرام نو بس حرام. فإن لم تفعلوا، که چېرې تاسو داسې نه کوئ،
فأذنوا بحرب من الله ورسوله کساسو د سود نه منې کیږئ، د سود نه مخ نه اړوئ، د حرامو نه مخ نه اړوئ، نو یاد ساتئ د الله رب العزت د طرفه تاسو ته اعلان جنگ دی. که هغه اعلان جنگ درته یوازې په سود باندې ویلي نه دي، هر هغه حرام خوري چې ته د رشوت په زور سره کې، که ته د پردی حق مال خوړلو سره کې، که چا باندې ظلم زبردستی کې، که چا نه غلا کې، که چا نه ډاکه کې، که چا نه په زور وباسي، که ته شوکه کې، چې کله هم دا حرام مال دی خولې ته کو، الله رب العزت ته څه وایي؟ فأذنوا بحرب من الله، زما د طرفه د ته د اعلان جنګ دی. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت د دومره سخت حکم ولې کړی دی، د دومره سخت حکم یې ولې بیان کړی دی؟ دا ځکه ما تاسو ته ویلي دي چې اکبر الکبائر ګناهونو کې د ټولو نه غټ ګناه چې دی الله رب العزت سره شرک کول. دویمه ګناه زنا ده د ټولو نه غټه. دریمه ګناه سود خوړل دي. د اکبر الکبائر هغه ګناهونه دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر فهرست کې د دې ذکر صحابه کرامو ته بیا بیا کړی چې یاد ساتئ چې تر کومې پورې ژوندی وي په دې خبرو خامخا زور ورکئ چې دا خبرې دا ګناهونه زه ستاسو په ژوند کې، ستاسو په امت کې، ستاسو په خلکو کې، چېرته ستاسو په قبیله کې، چېرته په خاندان کې دا چېرته رانشي. یاد ساتئ چې کله انسان شرک شروع کی نو الله رب العزت د هغه قوم نه ډېر سخت ناراضه کیږي. چې کله هم یو سړی سودخوري شروع کی، الله رب العزت د طرفه ورته اعلان جنگ وي، ټول مال ځان له پلید کی. سړی زنا شروع کی، د هغې زنا د وجې د نسل پلید شي، ټول هر څه الله رب العزت د طرفه ورته اعلان جنگ. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو غټ غټ ګناهونه دي نن سبا یې کوي. هر انسان دې سوچ کې دی الله غفور رحیم دی. یاد ساتئ د الله رب العزت انسان ته ډیل ورکوي، خو چې کله بیا یو دم هغه رسۍ پرې راکاږي دی بیا ډېرې چلوي، خو وخت پې تېرېږي. که انسان دې خبرې ته سوچ وکړي چې الله رب العزت دې انسان ته وخت ورکړی دی او هغه وخت د غنیمت ونه ګڼلو، هغه یې د ځان دپاره غنیمت ونه ګڼلو، نو دی کم خل دی، بے وقوفه دی. حدیث شریف کی راضی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. یا عقلمند او خيار سړی هغه کس دی چې د مرګ نه بس ځان دپاره تیاری وکړي. نن چې کم بچي دپاره ته د رزق دپاره منډې تړلې وې، کم ته دې ته ګورې نه چې حرام دی، حلال دی، جایز دی، ناجایز دی، هر رنګ پیسې را پیدا کې د بچو د رزق کوشش کې. یوازې رزق د خېټې نه دی، پای کې د سکولونو فیسونه د دی راځي، ستا د ګاډي پټرول راځي، ستا د پټرولو خرچه ده، ستا د بجلی خرچه ده، ستا د ګیس خرچه ده، ستا د ترانسپورټ خرچه ده، تر دې پورې چې ستا د پیو خرچه ده، ستا د کور د راشن د کچن د هر یو څیز د ټول په رزق کې راځي. دا ټول ذمہ داری تا به سر باندې اغستی، ته دې ذمہ داری ته دې ته نه ګورې چې دا حلال کوم دا حرام کوم، که چا نه سټ تا وم، که چا له لاس تا وم، که چا نه جیب وم، که چا نه جایز کوم که ناجایز کوم، دې ته بس سوچ نه کې، بس دې خبرې ته سوچ کې چې زما د کچن آباد وي، زما د کور آباد وي، زما بچی دې خوشحال وي، او دغه بچی به ستا د ورځ په قیامت ستا دپاره وبال وي. حدیث شریف کې راځي، د بهقي شریف روایت دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې یو سړی به د قیامت پر ورځ به د هغه بخښنې سبب راشي، اولاد به راشي، اولاد ته وایي چې یاره اوس خو مې بخښنه د الله په دربار کې او زما دپاره شفاعت وکړه. ورته ولې پلار شفاعت دله ولې وکړم، څه چل دی؟ ستاسو دپاره مې ډېرې حرامې راغونډې کړي. الله ته ووایه چې الله زمونږ نور څه درک نه لګېده. بل روایت کې راځي چې زوی ته به وایي چې یو څو نیکۍ راله راکړه، یو څو نیکۍ راله راکړه چې نن بچ شم، یو څو نیکو مې بیړه پار کېږي، هلته کرنسي خو د نیکو چلېږي.
ځکه چې نه پردی حق را باندې دی چې هغې پردي حق کې دا نیکۍ ورکړو. زوی به پلار ته وایي چې پلاره ما خو درته نه ویلي چې حرام یې واخله، ما خو درته نه ویلي چې پردی چا نه رشوت والا، ما خو درته نه ویلي چې چا نه سود والا، ما خو درته نه ویلي چې حرام خورۍ وکړه، ما خو درته نه ویلي چې پردی حق په زوره واخله. بیا به دا انسان په هغه ځای کې ډېر افسوس کوي، یا لیتنی کنت ترابا، کاش چې زه نه خاورې. دی به ډېر افسوس کوي، دی به ډېر ارمان کوي. یا ساده د انسان نه په کفن کې جیب شته، نه په قبر کې الماری شته، نه به د مرګ نه پس دغه اولاد په کار راځي چې نن تاسو ول منډې تړلې وای. کلوګي انسان تیرې کتن دې تیرې د رزق وخت ټیک ته الله رب العزت کړی دا او ټیک ده. نن سبا چې کوم سخت حالات راغلي، دومره سخت حالات هم نه دي چې د خلکو سره ځان شرمولې. دې ته سوچو کو په فیشن کې مکمې کړې دي، که په غم خادۍ کې مکمې کړې دي، که بازار ته په تګ راتګ کې مکمې کړې دي، که په خوراک سکاک کې مکمې کړې دي، په کوم داسې چیز کې دي چې هغې کې مونږ کمې کړې دي، مونږ وایو چې یاره دا سخت حالات دي بس ګزاره کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې مؤمن سړی نښه دا ده چې د به هر قسم حالات راځي، دی به اف قدرې د خولې نه کوي. نن که معمولي یو شی درته ګرانېږي یا شی درته ارزانېږي، دا خو ستا د عمل د لاسه کېږي. یو واقعه راځي، حضرت حسن بصری رحمت الله علیه خوب ویني. په خوب کې ګوري چې یو متقي پرهیزګاره انسان دی، هغه سره ولاړ دی، خوب ویني. د ځمکې نه څه بخارات برځي، د ځمکې نه چې څنګه د سمندرونو نه خیال مکړي برځي، د وریځو ته بیا دغه رنګ باران وریږي او دغه سیستم الله جوړ کړی دی. د ځمکې نه یو قسم له بخارات ختل. حسن بصری رحمت الله علیه د بزرګ نه تپوس کوي، حضرت دا څه شی دی؟ او ته صبر وکړه. لږ ساعت تو شو نو د بر اسمان نه اور راورېږي. تپوس دی کوي حضرت دا څنګه، دا څه حساب کتاب؟ حضرت حسن بصری رحمت الله علیه د زمانې ډېر اوچت لوی هستی او ډېر بزرګ انسان، خوب ویني، ټول منظر ګوري. هغه منظر او هغه واقعه زما ستا د عبرت دپاره ده. خوب ویني چې کله هم یو انسان څه عمل کوي، د ده د عمل بر اسمان ته خیږي، دا بخارات چې خیږي هم دغه. او د هغه کوم رد عمل چې راځي، دا اور چې وریږي، دا د دې خلکو د بدعملۍ، دا د دې بدعملو نتیجه ده. سوچ وکړو کوم دا د نومبر میاشت راغله، په دې میاشت کې به خلکو کلکې کمبلې، کلکې بړسترې، کوټونه، جرابې، ټوپۍ، هر څه رو هغه موسم هغه هولیم سوي ورته کاکه کړه، په بله مه واړوه د خپلو بدعملو د لاسه. ما هغه ورځ په درس کې هم ویلي دي چې نبي علیه صلات وسلام د قیامت په نشانو کې دا نشاني بیان کړې ده چې ورځ تر ورځه به خلکو ایمان سره، د ایمان خبرو سره، واز سره، نصیحت سره خلکو شوق او جذبه ختمه شي. او بله خبره ده چې رو حلال څاروي به ختمیږي. په کوم صورت کې چې چا کوم خلکو د دین سره مینه محبت ختم شي، د دې ټول توجه کوم مرکز دی، کوم هغه به څه شي؟ هغه به دمتوب شي، ګانې به جانې به شي، فنکاران به شي، ګلوکاران به شي، ټول د توجه مرکز به هغه وي. او کوشش به دا وي او ارمان به دا وي چې زما بچی دې داسې جوړ شي. بیا به څه چل کېږي؟ بیا نبي علیه صلات وسلام څه فرمایي چې عن قریب چې زما امت کې داسې خلک چې هغوی دا غواړي چې زما بچي دي فنکاران جوړ شي، ډمان دي جوړ شي، ګلوکاران دي جوړ شي، چې د خلکو له مجلسونه ګرموي. بیا به خلکو کې د علم جذبه ختمه شي. خلکو بیا به د چا چې علمونه کړي دي به لرې لاړ شي، چېرته پناه ځای ته به لاړ شي، چېرته صحراګانو ته لرې به تېځي. د دې نه به بیا جدا کېږي، لرې کېږي. به یو وخت به راشي چې د علم هر څه به ختم، او دا علما به پکې موجود وي،
علما به د دې د فتنو نه یریږي، لرې به ترې تښتي چې خدای پاکه د داسې خلک چې د دې د فتنو نه مو وساتي، د هغې خلکو د شر نه به ځان ساتي او لرې به تښتي. بیا به څه چل کېږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې به مسلمانان ځان ته به مسلمان وایي، په دې کې به حلال څاروي ناپید کېږي، رو 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 حلال څاروي به ګران شي. تاسو وګورئ نن سبا سال د ګډې چیلۍ د قیمت تپوس وکړه، د سقۍ او د سقۍ د کټۍ تپوس وکړه، اسمان سره خبرې وي. رو 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 حلال څاروي به په دې باندې ناپید شي چې ډېر ګران شي، نو ناپید به شي. په دې چې بیا قحط راشي، الله رب العزت به د دې دپاره په طور عذاب سوګران به ورته راوباسي، خود ډېر زیات به وي. هر یو سړی به د خپل جواز دپاره د خپل ژوندون دپاره په دې به قحط راشي، او داسې قحط به وي چې دې ته به صرف او صرف سوګران میلاویږي، نور به ورته نه میلاوي. هغه سوګران دې ته په دنیا کې د دې د مشغله به د دې به دقه خوراک وي، په ژوندون باندې په ښکاره سترګو باندې دی به هغه صحیح ورته هغه نره به خوري. بیا دی چې په دې کله په دې ګناه کې مګن وي، په دې کې به راشي دجال، د امام مهدي ظهور به پکې کېږي. دجال راشي په هغه ورځ به دومره اوږده ورځ وي چې د کال برابر ورځ وي، کال برابر ورځ. په هغه لومړۍ ورځ کې به د دومره فتنه فساد خور کړي چې هغه څه پسې شاته کم کسان روان وي، د ټول هغه نافرمانه خلک وي، ټول به ورپسې ور روان وي. کله د امام مهدي ظهور وشي، د امام مهدي د ظهور نه بعد څومره متقي پرهیزګاره علما دا چې د خلکو نه کوم سیټ شوي لرې ته تښتېدلي، دا ټول به د امام مهدي په ډله کې شامل. دوستانو، د مطلب غرض او غایه مې دا وه چې الله رب العزت ما تا ته وخت راکړی دی، دې دپاره راکړی دی، دا ژوند د دې دپاره راکړی دی چې خپل ژوند په سکون تیر کوي، په خوشحالۍ تیر کوي، د الله په اطاعت کې تیر کوي، د رب په نافرمانۍ کې مه تېروئ. خدای دا قهر ځان طرف ته مو متوجه کوئ. که خدای پاک درته ژوند درکړی دی، صحت یې درکړی دی، دولت یې درکړی دی، دې دپاره یې درکړی چې زما شکر ادا کړئ. وحده لا شریک چې څومره نعمتونه انسان ته ورکړي دي، هر انسان باندې لازم چې دې سحر او ماښام د رب العالمین شکریه ادا کوي. او شکریه دا نه چې شکر دی شکر دی شکر دی، دا شکریه نه ده. ګورئ، شکریه دا ده چې ته د نعمت صحیح استعمال په خپل ځای کې وکړې. شکریه دا ده چې د رب العالمین مطلوب څنګه تا نه ژوند دی هغسې ژوند تېر کړي. ته دلته کې د حی علی الصلاة، د حی علی الفلاح خبره واورې، اذان واورې، مونځ ته نه راځي. ته دلته کې ښکلې وګورې چې ماسخوتن لمونځ وشو او درس شروع شو، بس ټول به وګورې جومات به ډکي. د ماسخوتن لمونځ نه پس د چا څه کار، نه یې څه کار وي، نه یې روزګار وي، بس ټول بې روزګاره به وتښتي. هلته کې به کور کې یو ځای به بس ناست وي، یس په بیسه فضول به ناست وي. دلته کې به د کلام الهي ذکر کېږي، تلاوت به کېږي، درس به ویلې کېږي، بیان به کېږي، تفسیر به بیان کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي سیاتی علی امتی زمان، زما په امت به داسې زمانه راشي چې زما کلام ته به ناست وي، زما کلام ته به زړه تنګېږي او تښتي. په جومات کې به داسې زړونه یې تنګېږي چې څنګه چې په پنجره کې د برغۍ رابنده کړي. روایاتو کې راځي مؤمن به پکې داسې خوشحال وي په جومات کې چې لکه په دریاب کې یا په تالاب کې مې څنګه په اوبو کې خوشحال وي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې هیڅ یو انسان نه ځان سره اګریمنټ راوړی چې زه به دومره کاله ژوندی یم، نه یې دا د چا نه اګریمنټ اخیستی دی، نه ورته دا پته ده د خپل ژوند ګرنټي چا ته ورکولی شي. نن سبا خو بس مرګ اسان شوی دی، ځینې چې هغه ځای ته شي څه به کړي، یاره جي هارټ اټیک پرې راغی، خبره هارټ اټیک پرې راغی، څه چل شو، چت نه را پرېوتو، اکسیډنټ کې مړ شو، په دې کې مړ شو. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ته ډېر قیمتي ژوند درکړی. د دې قیمتي ژوند یو لمحه، یو سیکنډ، یو منټ، یو ګنټه ستاسو د بخشش لپاره ډېر اهم ده. که یو انسان هر وخت د رب العالمین په دربار کې ولاړ وي، دې توبه استغفار کوي، الله رب العزت ته نږدې کېږي، الله ورته ټول ګناهونه معاف کوي، په شرط دی چې انسان د زړه د صدق نه، د رښتینې نه د دې توبه وباسي.
دانا چې د ګناهونه ارمال کوي او توبه استغفار کوي، ګناهونه کوي توبه استغفار کوي، دانا الله سره پوخ عهد کوي، عهد او پیمان کوي چې رب العالمین سره ګناهونه مکړي دي، په دې تنادم یو انسانان یو، ګناهونه د هر انسان نه کیږي، یا الله به بداسي ګناهونه نه کوم، الله غفور رحیم. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.